سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په روان نړیوال جام کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله وروستۍ یا نهمه لوبه د ساوث افریقا لوبډلې پر وړاندې سبا ترسره کړي چې دغه لوبه په نریندرا مودي کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي چې دغه پیچ د سپینرانو دپاره ډېر جوړ د افغان لوبډلې سره ښه سپینران سته. افغان لوبډله کولی شي چې ساوث افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي او سیمي فاینل ته به هم لاره پیدا کړي. افغانستان او ساوث افریقا په دوه نړیوال جامونو کې سره مخ شوي دي چې دواړې لوبې ساوث افریقا ګټلې دي، خو په روان نړیوال جام کې به افغانستان لوبډلې غټو ټیمانو ته ماته ورکړې ده لکه انګلینډ، پاکستان، سریلانکا، نیدرلینډ، هسې د استرالیا پر وړاندې هم ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله، خو بخت یاري ورسره ونه کړله. دغه لوبه یې وبایلله. افغان لوبډلې ډېر ښه سټارټ اخیستی و، هغه که بالینګ و که بیټینګ و، خو بخت یاري ورسره ونه کړله. دغه لوبه ساوث افریقا لوبډلې ته هېڅ ګټه نه کوي، که وبایلي که وګټي دوی سیمي فاینل ته وتلي دي. داسې استرالیا ته هم ګټه نه کوي، دوی هم سیمي فاینل ته وتلي دي، او هندوستان ته هم ګټه نه کوي، دوی درې واړه چې دي سیمي فاینل ته وتلي دي. او نن په نړیوال جام کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه ترسره کېږي. سریلانکا او نیوزیلینډ لوبډلې سره مخ کېږي. که سریلانکا راولاړه سوه نیوزیلینډ یې مات کړي، د پاکستان لوبډلې د افغانستان لوبډلې د سیمي فاینل چانس به نور هم زیات شي. که په نن لوبه کې سریلانکا نیوزیلینډ ته ماته ورکړي، سبا لوبه کې افغانستان ساوث افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي، په بل سبا لوبه کې انګلینډ پاکستان ته ماته ورکړي، نو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به ډایرکټ سیمي فاینل ته لاره پیدا کړي. خدای دې وکړي چې داسې وشي. خپلو اتلانو ته دعاګانې کوئ. افغانستان زنده باد. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه وي فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.